أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. عزت مندو دي آیات کریمه کې الله رب العزت عظمت شان د قرآن کریم ذکر کوي، لوی شان د قرآن کریم په داسې انداز باندې چې الله په خپل کتاب باندې خپل گواهی ذکر کوي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې د مکه رؤسا او سرداران وای دا نبی علیہ السلام ته راغلل، وی یا محمد سألنا عنك اليهود. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا مبارک مونږ د يهودو نه پوښتنه وکړه، وعن صفتك واستاد صفات مبارک چې دغه په کتاب کې ستا مبارک څه دي. فزعموا انهم لا يعرفونك. هغه خدا دعوا وکړه، دا ګمان وکړه چې دوی تا نه پیژني. او دارنګه یو جماعت یو ډله د يهودانو هم نبی علیہ السلام ته راغلو، دا خبره کړې وه چې ته نبی علیہ السلام ته نه پوښتنه وکړه چې والله انی اعلم قسم په الله چې زه په دې خبره پوهېږم چې انکم لتعلمون انی رسول الله، تاسو ته دا پته شته چې زه د الله رسول یم. نو هغوی جواب څه وکړ؟ ما نعلم ذلک، من د دې علم موږ ته نشته چې ته د الله پیغمبر یې. الله رب العزت دې آیات کې دغه يهوديانو دې مشرکانو ته جواب کوي چې ګوره که تاسو د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ او د قرآن د حقانیت نه انکار کوئ، دا قرآن کریم د الله کتاب نه ده چې په نبی علیه السلام نازل شوی دی. لکن الله یشهد بما انزل الیک، الله د دې خبرې گواهی ورکوي چې دا کتاب الله را لېږلی دی په خپل نبي باندې. او بیا څه فرمایي؟ وایي انزله بعلمه، الله پاک دا کتاب په خپل علم نازل کړی دی. سبب علمه یعنی یعلم انک اهل لانزاله علیک، الله ته دا پته شته دی چې ته اهل د دې خبرې، یعنی ته لایق یې د دې چې دا قرآن کریم دې په تا نازل شي، یعنی ته د قرآن لایق یې. الله ته لایق او مستحق د قرآن لیدلی وې، ځکه دا قرآن الله رب العزت چتاله نه الله دې ناشنا خبره کوي چې والله انزله بعلمه. یدا علماء هم فرمایلی دي چې انزله بعلم تام وحکمت بالغه، الله په علم تام او په حکمت بالغه باندې الله پاک دا نازل کړی دی. او بما علمه من مصالح عباده في انزاله عليك، الله ته دا پته ده چې مصلحتونه د بندګانو په دې کې دي چې دا قرآن الله پاک ته رالیږي. دې کې الله علم موجود دی. عزتمندو دا د الله خبرې دي، د الله علم په دې قرآن کې. نو والملائکة یشهدون، بیا وروسته الله څه فرمایي؟ وایي ملائک هم د دې خبرې ګواهي ورکوي چې دا قرآن چې دی دا د الله کتاب دی. ملائک هم د دې خبرې ګواهي ورکوي چې دا قرآن کریم د الله کتاب دی او په تا باندې نازل شوی دی. وکفا بالله شهیدا، الله بیا څه فرمایي؟ وایي بالفرض تقدیر، یهودیان نه مني، مشرکان نه مني، نور خلک نه مني، خو الله رب العزت خو دې ګواهي ورکوي که نه؟ که الله وکفا بالله شهیدا، که هېڅ څوک هم ونه مني نو یوازې د الله ګواهي هم د دې لپاره کافي دی چې دا د الله کتاب دی، په نبي علیه السلام نازل شوی دی او د خلکو د رهنمایۍ لپاره الله پاک را لېږلی دی. الله پاک د قرآن کریم دا ګواهي په قرآن کریم باندې خپله ولې ذکر کوي؟ دا د هدایت کتاب، دا د کمال کتاب. کوم انسان چې د دغه کتاب نه مخ وګرځوي هغه به داسې په ګډو وډو سر شي لکه نن چې اروپا، نن چې امریکا، هغوی نن چې د اقوام متحده، دا نړیوال دوی په ګډو وډو سر شوي دي. دوی له لاره ورکه ده چې د انسانانو د نجات او د کامیابۍ هغه فیصله په کوم ځای کې ده. د نجات او کامیابي د انسانانو دا په کوم ځای کې دی؟ کوم ځای کې کامیابي ده؟ کوم ځای کې نجات دی؟ کوم تهذیب او کوم اخلاق کې چې د انسانانو خیر دی؟
دوی ته دا معلومات نشته. ځکه د الله انزله بعلمه هغه شیونه دوی معلومه شوي دي چې په هغې کې د الله علم دی. الله د انسانانو په خیر او په شر باندې الله ښه واقف چې دوی ته په کوم کې خیر دی. د دې وجې نه اروپا خلک هغوی کله ځان بربند کړي په دې کې دوی ته تهذیب او اخلاق کوي، کله یو بل کار وکړي کله بل. خو چې قرآن چاپریښی دی دا خلک په ژوند کې همدغسې پریشان همدغسې در په دره به وي لکه څنګه چې نن نړیوال در په دره دي او نن مسلمانان قرآن پرېښی دی همداسې در په دره ګرځي چې قرآن هغه چا پرېښوده. که قرآن منونکي هم قرآن پرېږدي هغه به در په دره وي او که قرآن نه منونکي هغه خو اصل در په دره دي، دنیا او آخرت یې تباه ده.